السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل پروګرام سره راغلاست. دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو کوئ. بیا هم د کندهار ښار سیریز چې را شروع کړی مو دی، نو نن د کندهار ښار په یو بله ساحه کې یو. غواړم چې دغه ساحه در باندې ووینم. دلته نو اکثریت هغه مرغان وو، لکه کوترې وو، چرګې وو، چیناوې وو، دغه شان څیز وو. ډېر مختلف مرغان دي. ټول عنوان ماته نه راځي، خو راځئ د څو نږدې سې وینو. خامخا نو ډېر د مرغانو شوقیان به هم راسره وي، نو هغه به مې ووینو. نو بلاک تر پایه راسره تعقیب کړئ. نو دا هم بس د کندهار ښار د کابل دروازې او د چارسو ترمنځ دغه ساحه ده. نو دلته بیا اکثریت دغه اندي مرغان ورته وایست، پرندګان ورته وایست. په دې کې نو ډېر مختلف شیان دي. نو اکثرو شیانو نومان ماته نه راځي، نه دي مې زده. نو ته یې فقط ورته ګوري چې کوترې دي، زرکان دي، نور داسې پیلمرغان ماډله شیان دي، کوترې دي. نو دا خو نوم ډېر غټ شوق دی، ځینې خلک یې کوي د دې شیانو ده. نو دغسې به کرار ولاړ سو، هغه مرکز ته به مو ورولمه. نو دلته ډېر مختلف مرغان پیدا کیږي، شنې، غټ. هر ماډل پکښې کړي. دا بیا ګوره کوچني دي. ته واټر وایي که کنري وایي، داسې یو شی ورته وایي. دا بل شی دی. بیا زرکان دي، که لکه معلومیږي چې هم د زرکې کوي، مګر نور داسې غټ دی چې څه شي دی. نو بالا تاسې خپله سره پیژنئ سي. ولې؟ څه تاوان کوي عکسونه یې؟ خلک به وویني چې دا څنګه ښایسته مرغان دي. نو دا ته راته وښیه، دا څه رقم دی؟ د دې نومان څه شي دي؟ کوترې کې کوم ماډل دی دا؟ دا چیش نومیږي په کوترو کې؟ کوترې کې بیا بل نوم نه لري؟ چرګان دغه دي. دا جنګي چرګان دي که دغسې شوقي چرګان دي؟ دا ګیچي چرګ و چرګې دواړه دي. چیشي و چیشي دي؟ بل چیش لري د دې بغیره؟ نور په دا کوچني مرغانو کې چیش لري؟ دا جلان دي؟ کوتر هم بیا ولې ورسره ایله کړې ده؟ نو دا ماشوم وارې ول عکسونه مو ورڅخه اخله، بیا بېرته یې څه معلومات هم راکوي. نو دی ما خیال د دې دوکان والا دی. نو کارو کومه دی؟ دغه دی؟
دا دی وایي تارو دی. په پښتو کې یو متل دی وایي موږ د باغ نه وینو ته وا تارو. د وکښته څه دا تارو دی. تارو ما هم تر اوسه داسې خاص نه و لیدلی. ستاسو ډېره مننه. ستاسو ډېره مننه. خیر اوسه. دې خوا ته بیا چرګان دي. دا داسې جنګي چرګ معلومیږي ډېر غټ ماشاءالله. خیر زه خو د دې حیواناتو د جنګېدو سره موافق نه یم. چندانې کار نه دی خو دوی داسې په دغه نظر باندې دلته ایښي. ماشاءالله ډېر غټ غټ چرګان دي. قفس کې ایښي دي. دغه مه راته کړه. دا جنګي دی حاجي صاحب. دا خواته نور هم شته یو څو دانې چې دا خو دا سپین داسې معلومیږي لکه پارامي چې بیا رنګ یې دغسې دی. دا اکثر هلته په جالو کې دي. سم معلومیږي هم نه. مقصد دې ډېر غټ غټ چرګان له نږدې سره ډېر غټ معلومیږي چې په ویډیو کې به تاسو ووینئ. ښه خوند کوي. ښه ښایسته سپینې سپینې کوترې دي. د دې مرغانو شوقیان ځینې خلک ډېر شوقیان دي. نو په دې خاطر ما ویل چې دا ځینې خلک یې وویني چې موږ څه شي لرو دلته کندهار ښار کې. دا چې شي دي ستا ته نومان درځي که نه درځي؟ یا نومان یې نه دي زده. ښه دغه چیش دي دا کوچني کوچني؟ دا سایره کې دي. سایره کې دي. دا اندلیفان. دا اندلیف دی. دا به هم اندلیف یا وا دا ګره باندې دي. دغه بیا چیش دي دا هم سایره کې دي. په دې کې غږ کم یو ښه غږ کوي. دغه دی وایي بلبل دی. رښتیا هم بلبل خو بیخي مشهوره دی. وایي څه په وایي لکه بلبل نه دی. نو دی بلبل دی. ښه او دا خو نو مینا ده. ډېر مختلف شیان دي دلته. زه ډېره مننه ستاسو. بیا زرکې دي. ښایستې ښایستې. دا هغه مندلیف دی. که دا کارغه دی نه پوهېږم. دا کارغه دی؟ څه شی؟ کلار؟ داسې ناولده مرغه دی نو نه پوهېږم څه شی دی.
هم ډېر داسې شوخ معلومیږي سترګې هم تورې دي هغه لږ څه جلان دي که نه پوهېږم خو داسې ناوله د مرغان دي چې زما یې ونه کړه یوه نوم سم زده دی السلام علیکم دغه بیا داسې کوچني میټوګان رقمه دي دلته نو بس دغه سپین ږیرې شوقیان راځي دلته د دې شیانو شوقیان دي اکثریت دا به زوم کرک کي دغسې معلومېږي دا خو کرکان دي او حاجي صاحب دا کرکان دي نو کرکانو شوقیان خو نوم ډېر شته نو دا تر ډېره ځایه پورې هغه شیان دي دا هم کرکان دي دا به زوم بل شي او دا کرکان دي مینا د مینانو ډېر زما هم خوښه ده او د کوچنیانو خوښه وي مینا ګرکان دي ډېر ناولاده مرغه دی ډېر ببر شی دی نو نه پوهېږم چې دا دی څه شي بالا نور کوي په پوهېږي زرد دی ماشاءالله داسې حال دی چې زما غږ به بیخي نه کوي صحیح داسې حال دی چې اوه څه غږونه دي څه حال دی بېشکه بېشکه والله ډېر خوندور مرغان دي ډېر ناري وي خوند ورکوي شوقي دی
دا څه دی چرخاب او دغه ولا مرغان کوه په ازادو نه چې دا خو دته خوند ورکوي چوکي دی دا خو نو د میټو په دغه کې راځي نو نه پوهېږم چې څه شي دی ډېره مننه ستاسو په دې دوکان کې ماشاءالله داسې غږ و چې ما خو خبره نه اورېدله نو هسې خوند یې په کړی و چې رښتیا چې دا د مرغانو غږ ډېر خوند نوران کوترې دي دغه رقم مرغانې دي Así que zirkan nista ډېر انتیکه شیان شته اما میږي په جاد کې دي یا ډېر ګڼ دی
دا و د کندهار ښار د سیریز یوه بله برخه چې مرغان مو در باندې ولیدل. خدای دې وکړي چې دا د مرغانو شوقیانو خوند ور باندې اخیستی او د رنګارنګ مرغان یې لیدلي. نو تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه، هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.